د غره څنډه چې اورښت خیشته کړې وه ونړېده او د ګران بیو ډبرو دا کان یې په اوبو یووړ او ورسره یې د اوبو لویه څپه پر لاندې پرتې درې وروسته. خلکو د ځان ژغورنې لپاره هلې ځلې کولې او د نورو د خبردارۍ لپاره یې چیغې وهلې، خو ډېر ته دا خبردارۍ په وخت ونه رسېدې. هغه خلک چې د سیلابونو څپو ورسره وړل او یو بل کس چې په څپو کې ګیر و او چیغې وهلې ټول اوبو یوړل. په سلګونو زره کسانو په هیواد کې د بېوزلۍ له امله او د شتمنېدو په هیله دې کانونو ته مخه کړې. د دې ډبرو بیه د سرو زرو په څېر لوړه ده. له ډېرې مودې دا کاروبار له ځینو بې باوره او شکمنو شرکتونو او ډلو سره تړلی دی. د میانمار له پوځ، د چینایي سوداګرو، د نشهیي توکو د قاچاق وړونکو او د وسلوالو اورپکو سره. د بېلابېلو عمرونو کسان له لویو شرکتونو په پاتې شونو کې ګران بیې ډبرې لټوي. دوی په داسې سیمو کې کار کوي چې پوهیږي ځمکه به یې ښویېږي او دوی به ټول تر لاندې ښخېږي. یو ځل چې د سیلاب اوبه کمې شي دوی به د قربانیانو په موندلو پیل وکولی شي. داسې یوه صحنه چې ټولو ته اشنا ده. تیر کال 2 ځله ځمکه ښویېدنې او 10 کسان ووژل، خو دا ځل داسې ښکاري چې دا به تر ټولو مرګونه وي. اصلا باید دا قانون د اورښت په موسم کې بند وای، خو په میانمار کې قانون که په کلکه پلی نشي نو څه اغیزه او معنا نه لري.